بابو ها بابو وبېرېدې؟ یا بیرېدلی نه یم زه. اچانک چې غږ پرې وکړ په دې لږ ګبراو شوم. بیرېدلی نه یم. ښه بابو بېرېدلی نه. اچانک غږ ما په در وکړ چې ما اچانک به در نارې کړو ته کې به ګرا شولې. الله اکبر الله اکبر. بابو راځه اذان چالو دی. اذان لمونځ به وکړو. بس ته ورشه خپل لمونځ وکړه. زه یو ضروري ټلیفون کومه. سمه ده؟ سمه ده زه لمونځ کوم. بابو بابو وبېرېدې بابو وبېرېدې. ته ما بل ورځ وویل ما اچانک پر چا غږ مه کوه. زه بیرېدلی نه یم. نه زه بیرېږم. اچانک غږ پرې وکړې. ښه ته بیرېدلی نه. اچانک د وږي دارنګه شولې. الله اکبر الله اکبر. بابو اذان چالو دی نو اوس نو راځه لمونځ به وکړو نو. زوی ته ورشه خپل لمونځ وکړه. زما ډېر ضروري کار دی. زه ورغه کار کوم. سمه ده زوی ورشه ته خپل لمونځ وکړه. بابو بابو یو خبره درته کوم. ها زوی کومه خبره راته کوې؟ بابو زه تا ته اچانک نارې کوم زه ته وبېرېږې. بابو زه تا ته اړوم راځه لمونځ وکړه لمونځ وکړه ته یې نه کوې. او که لمر خو م اچانک را روان دی. راځه خپل لمونځ وکړه. مر ته به خپل لمونځ وکړو زمر که زه به خپل تیاري وکړو. اوف زوی سترګې دې را خلاصې کړلې. څومره خبره دې راته وکړله. ولا مرګ خو اچانک دی زوی. دې دپاره موږ تیاري نه ده کړې. زوی درځه خپل منځله کارونه به بیا بعد کې ګور. درځه ما ته خپل لمونځ. دا میسج د هغه خلکو دپاره دی چې هغه وایي نن نه سبا سره لمونځ شروع کوو نن نه سبا سره لمونځ شروع کوو. مرګ حق دی. مرګ ګرد له راځي. مرګ اچانک راځي. باید د مرګ مخکې موږ د مرګ تیاري وکړو. هیڅ نه ده معلومه. راځو خو په ترتیب باندې. د دې خوا بې ترتیبه کیسه ده. مشر به ناست دي کشر به روان دي. باید چې موږ خپل زندګي کې غور وکړو فکر وکړو چې موږ پر کومه لار روان یو. موږ پنځه وخته لمونځ دی هغه د موږ ته هېڅ په ټیم نه کېږي. بس سره نن څه عهد وکړو چې پنځه وخته لمونځونه به انشاءالله تعالی په ټیم کوو. که مې دا میسج خوښ سوی دی د ثواب دپاره د اصلاح دپاره څنګه مخته شیروئ چې زیاده مسلمانان یې وګورئ عبرت جوړ واخلئ. جزاکم الله.